شاده شي شاده الشير دلاري دلاري السندري دلاري بخبلو خلقو كي دبوه شعور مشاعرنا بلوي اولنين اساو اولنين دو باندي دکتون کی زړه ته کوزيږي او پرنګ روغان باندې د انسان زړه یوي دغه د ادب د دنیا پیژندل نوم دغه د ټولې پښتونخوا د کویلې د مزدورانو کوټلې اواز د ننني مجلس صدر افسر الملک افغان سے افغان دے افغان افغان دے افغان چې ګورې کندهار کوټه اټکه او دی خان دے افغان دے افغان افغان دے افغان دے افغان افغان دے افغان لوی الله د سترې نامې نه شروع کومه او رښتیا خبره دا ده چې زه په ډېر وړوکي عمر کې باچا لالا زما نه نیابه یې جوړه شوې ده زه صدر شوی یم حقیقت دا دی چې دا د صدارت دا ډېره لویه څوکۍ وي دا ډېر علم غواړي پوهه غواړي د وطن د وسایلو رنګونو آهنګونو تاریخ جغرافیې یو ډېره لویه ذخیره غواړي دا څوکۍ باچا لالا له پکار وه شریف صاحب له پکار وه سراج لالا له پکار وه ضمیر صاحب زلمی مفتی صاحب تابان عادل دې ملګرو له خو رښتیا خبره دا ده چې دا ستاسو اعلی ظرفي ده دا د دې سیمې درونوالی دی پښتونوالی دی او د بیدارۍ د زلمو بیداري ده چې هغو ما غوندې د ادب د دنیا یو ادنا چڼې باندې دغه ګوته کېښوده او زه یې صدر کړم زه به د زړه د تله شکریا ادا کومه د مشال ادبي او ثقافتي ټولنې چونکې زه صدر یم نو زما خبرې به په 3 حصو باندې تقسیمې وي اول به لږې غوندې خبرې کومه بیا به یو 2 غزلې ویم او بیا به یو 6 تودې ټپې کومه او ستاسو هغه پښتو کې وایي که یوه سترګه جاړې او که خاندي خو اوس به ما اورئ زه د هغه پېښور نه راغلی یم باچا لالا حکیمزی صاحب داسې خلکو ته موږ بحر الزخار ویو دا ډېر لوی عالمان دي چې په کومه خاوره باندې دا خلک وي نو هلته بیا د افسر افغان غوندې خلک خبره نشي کولی خو دا د دې هم لوی ظرف دی چې هغو ناست دي او موږ اوري شاهد خان ستاسو د ادبي ټولنې او په خصوصي توګه د دې ځوان ډېره زیاته مننه کومه د هغه ورځې پارمان یم غم یې مه کوئ ما سره زیاتی دا وشو یو د پېښور نه ما 4-5 غنټې په خپله باندې ډرایو وکړه رالمه بیا په مرغوزار کې یو پروګرام یې هغه مې وکړو بیا دلته رالمه نو ملګرو د آخري لمحې پورې یو تصویر او بل تصویر نو موږ خو میلمانه وو نو یو بوډۍ و بوډۍ د هغې داسې یو نری نروشکی زوی و نو په دې کلي کې داسې یو څورب سړی و چېرته د شریف خان صاحب په شانې نو هغه راغی او د دې بوډۍ دا نری نروشکی زوی مرګ له وو او د بوسو سقی ته جوړ کړو نو دې بوډۍ له چې به څوک راتله وي ابۍ موږ هغه مرازګۍ له راغلي وو هغې وی زما دا زوی خو نری دی خوار دی وی څه رب وال دی او څه عبدالرب وال دی هغه سړي نوم عبدالرب و وی دی به راپا نسي نو موږ سره پېښور سفر ووالو څه ستاسو سلفیان ووالو نو اوس لږ موږ واورئ زه د هغه ورځې پارمان یم چې د پښتون قام په نوي نسل کې په بچي کې دا بیداري راشي چې موږ خالص د تصویر دپاره سټیج ته نه راځو بلکې موږ سره دا احساس چې دا خبره څوک کوي دا خبره د چا کوي دا خبره څه کوي چې په دې احساس موږ دې پنډال ته راځو زه د هغه ورځې پارمان یم زه د دغه ورځې هم پارمان یم چې زما د باچا لالا د حکیمزی صاحب په دغه یوه جمله باندې هم زما ځوانان پوه شي چې دیو خپلو کې ورولئ چې موږ ته یې پام نشي زه د هغه ورځې پارمان یم چې د سراج لالا په دې یوه قطعه باندې څوک پوه شي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ او ستاسو فرض دی فرض مفتی صاحب هم ناست دی زمونږ یو بل یوسفزی صاحب هم ناست دی د ګوالیرۍ موږ یو ډېره ښه مشاعره کړې وه
فرض عبادت د ټولو نه لوی عبادت دی. دا خاوره زمونږ مور ده، په دې خاوره باندې ننګ کول، غیرت کول، په دې باندې ودرېده، دا زمونږ او ستاسو فرض دی. ځکه چې څوک د مور تپوس نه کوي، د مور د خبرې تپوس نه کوي، د وسایلو تپوس نه کوي او د هغې د علم ادب او تاریخ تپوس نه کوي، نو زه دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان ګڼم. که دی دا دعوه کوي چې زه د امریکې سره وفادار یم، د اسلام آباد سره یا د لاهور سره او د بیدرې سره نه وفادار، نو دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان دی. د نن نه دا ایمان به تېرول وي چې دا ادبي او ثقافتي غونډې صرف شعر اورېدنې دي، د موجب زلمي او د تابان ټپاو شعر نه دی، بلکې د دې په شا باندې علم دی، د دې خاورې تقدس دی. هغه صابر صاحب وایي چې وخته دلته چې قدم دی نو په خیال ده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. دا سوچ را پیدا کول دی زه ولې شهید کېږم، دا سوچ را پیدا کول دی چې ولې څه د جلسې څه د جلوس څه د غذا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان، او په میدان ما جنګوي ما له شاباسۍ را کوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. په دې باندې د دې مشاعرو بنیادي مقصد او مرام زه دا ګڼم چې سوال راپورته شي، مکالمه را جوړه شي او یوه بله خبره واورئ. د دنیا د ټولو نه لوی عمل څه دی چې خلک ویروه، د خلکو نه د خبرې کولو توان واخله، د خلکو نه ژبه واخله او خلکو ته وایه چې په خپل ورشو کې د خپل چنار خبره مه کوه، په خپل ټاټوبې کې د خپل نختر خبره مه کوه، د خپل سیند په غاړه مه کښېنه، دلته بدامني ده. دا یره به څه وکړي؟ دا به زمونږ او ستاسو نه زمونږ دغه جنت سوات واخلي، زمونږ وطن به زمونږ نه واخلي. دا خبرې د لاس پړقولو نه زیات د سوچ دي، د سوچ. زمونږ اعصاب کمزوري کړی شوي دي، موږ یرولی شوي وو چې په خپل وطن کې به خپله خبره نه کوې. نو دا یوه خبره واورئ، که د اسلام په تله باندې تړئ نو دا بېماني ده، که د پښتو په تله باندې تلی نو دا بې پښتو کار دی، که د انسانیت په تله باندې تلی نو دغه سړی غیر انساني دی چې په خپل وطن، په خپله خاوره، په خپل تاریخ، په خپلو اتلانو، په خپل شعر باندې ننګ ونه کړي. دا د دنیا د ټولو نه بېننګه انسان دی. چونکې دا هغه خبرې وې چې په دې باندې نن نه سوچ وکئ، په ځان کې یره ختمه کئ. موږ نه غدارو، نه موږ غیر انساني کار کوو، خو موږ د هر هغه فکر په ضد باندې د ایمان زوروره نښه دا ده چې اول به یې په لاس منع کوو، بیا به یې په خوله منع کوو او بیا به ورته په زړه کې بد ویو. څوک چې راځي او زمونږ جنت وطن یزیدانو ته سپاري. زه په دې باندې خفه شمه چې ولې زه په خپل سوات کې د نیمې شپې نشم ګرځېدی، ولې زما د کور په مخه کې زما نه اته ځای تپوسونه کېږي چې ته څوک یې. زه به دا تپوس کومه چې ته څوک یې، چا راوستی او څنګه راغلی. دغه سوال مې دی، دا التجا مې ده، دا نه د یرې خبره ده، نه دا د غدارۍ خبره ده، نه دا د بېمانۍ خبره ده، بلکې دا د عقل او د شعور تقاضه ده چې په خپل وطن باندې به ځان باعثه کوو، د دې وطن تپوس به کوو. ګنې خدای مکه که په وطن باندې مو ننګ ونه کړو، نو تاسو لیدلی وې په 2008 او 9 کې چې زمونږ د سوات د شانګلې پیغلې میندې هغه په قطارونو کې ولاړې وې، موږ غوړو اوړو ته ولاړو. نو لهذا دا پیره به ښه په نره باندې خپل د وطن د قام خبره کوو. او ما تاسو ته بیا هم ووې دا د قرآن نه ثابته ده، دا د پښتو نه ثابته ده، دا د انسانیت نه ثابته ده، او تر دې چې دا د ساینس نه هم ثابته ده چې د وطن سره مینه چې ده نو دا عین یو فطري عمل دی، دا ستا په روح کې ګډه ده، دا ستا نه څوک نشي اخیستی. یوه خبره دا وه. دویمه خبره زمونږ دا ده چې د شاهد غوندې ملګري زمونږ عزیز کاکاجي د والد صاحب دی که هغه وي او یا وستلی وي، زه دغه غیږې ته شاباسۍ ورکومه، دغه غیږې ستاینه کومه چې هغو داسې بچي پاللی دي. زه دا هم ویمه کشرانو له به وزرې پرې کوو نه، د هغو وزر ته به یو بل توان ورکوو، هغو ته به حوصله ورکوو، هغو ته به همت ورکوو. اوس به زه راشم، خبرې دومره ډېر شی کیدی شي وایي چې تا سره د دوو خبرو وخت نه و او ما سره کتاب خبرې وي، خو زه تاسو نور نه ستړي کول غواړم. او یو ځل بیا زه د بیدرې د ټولو زلمو، د مشرانو، د سپینګیرو او د تصنیم کالج د ډېرو چابکو مشرانو
او ګلالو زلمو ډیره مننه کومه چې داسې علمي موقع یې را جوړه کړه. ما ته دا هم احساس دی دا شامیانۍ راوړو، دا سټیج را جوړول، مایک راوړو، خلک را جمع کول، دا ډېر ګران کار دی. زه په خپله باندې هم مشاعرې کوم کله کله، نو دا دومره لوی عمل او بیا تاسو چې کوم ملګري ناست یئ دا د دې پوره سواد دپاره یقین وکړئ دا یو ملګری چې دی نو دا د ایمل خان او دریا خان لښکر دی. ځکه خو یو شاعر وایي چې لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته، د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی. تاسو ډېر د کار خلک یئ، خو که دا پیغام و پیس کې پورې غوټه کړو او مخکې ویوړ په خپل وطن باندې ودرېږئ، دا د دنیا د ټولو نه لویه مینه او عبادت دی. شعرونه له به راځمه. او بله یوه خبره جي آخري خبره سراج لاله ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی. موږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولاړو، دا که ګوالیرۍ ده، که بیدره ده، که سوات دی، که دروشخیله ده، دا وړې وړې شخړې چې دي که نه دا هم د سامراج د ترهګر او د غاصب یوه ډېره لویه جال دی، یو ډېره لویه لاره ده چې موږ او تاسو په خپلو کې ورولي د تپې په بنیاد باندې، د کلي په بنیاد باندې، د مسلک په بنیاد باندې دا وړې وړې خبرې به ټول شاته ږدو. زمونږ ټول پښتانه ماته یو ملګري وي ته ځان ته افسر شانګلپاری ولې نه وې، یا افسر سواتی ولې نه وې، یا افسر پېښوري ولې نه وې. ما ورته وی زه نه غواړم چې زه دې په وړو وړو تپو کې تقسیم کړمه ځان، زه به افسر افغان یم، زه د ټول پښتون یم. نو تاسو ته مې هم دا التجا ده دې وړو وړو خبرو نه راتېر شئ. ګورئ چې دا مشاله د بیټولونه ده او دا فلانې دا ډنګرې، مونږ د پښتنو مسله یوه ده، د پښتنو مونږ ته قامي مسله راپېښه ده. نو دا ایمان تیر کړئ چې ټول به یو موټی کېږو، او کله چې تاسو یو موټی شوئ یقین وکړئ د هېڅ چا وس نه کېږي، او تاریخ په دې باندې ګواه دی. بیا مونږ څوک ټوټې ټوټې کولی نه شي. شعر له به راځمه د زلمو دپاره ویم د تسنیم کالج زلمو تاسو هم واورئ، پرنسپل صاحب ستاسو، ډایرکټر صاحب ستاسو هم مننه کومه. دا کالج به هم په تاریخ کې یادي چې دومره لویه موقع را جوړه کړې ده. ځوانانو ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یوه غلې جنۍ خپله کړمه. ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یوه غلې جنۍ خپله کړمه. د ادب ذوق ادب پالې نظر چې دا اغلې جنۍ خپله کړمه. او زما د قام په درد چې نه دردېږي نو بیا زه ولې جنۍ خپله کړمه. زما د قام په درد چې نه درد، ګوره موږ په انتخاب کې هم د قام سوچ کوو، زړګو سوچ کوئ، خلک په مینه کې ړانده خو موږ ویو زما د قام په درد چې نه دردېږي نو بیا زه ولې جنۍ خپله کړمه. او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه، ښه نو زه تلې جنۍ خپله کړمه. او یو څو شعرونه نور دي چې زه وایم چې د جبر د بلاغ اخونه مات کړم، زه وایم چې د جبر د بلاغ اخونه مات کړم، زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کړم. او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم؟ قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کړم. او شاهد جانه ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کو او تا د الفت د چم روزګار زده نه کو. مفتی صاحب ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کو، ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کو، تا د الفت د چم روزګار زده نه کو. او چڼې 18 سپارې یادې کړې، ما ترې 3.5 فوټه ستار زده نه کو. او بیا یو څو شعرونه دي چې شاهد هارون جانه دا دې تا ته ډالۍ وي، دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه. دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه. هغې زما نه پیغلتوب لوګی کو، زه میراتمړی د هغې نه شومه. هغې زما نه پیغلتوب لوګی کو، زه میراتمړی د هغې نه شومه. او ستا په پیرۍ باندې لعنت دی شیخه، ستا موجودګۍ کې رسجدې نه شومه. ستا په پیرۍ باندې لعنت دی شیخه، ستا موجودګۍ کې رسجدې نه شومه. او څه په تسبو څه په اوبو لاهو شوم، د تنوع د تماشې نه شومه. او که افغان غواړي نو لهجه پسته که، په بدماشۍ د امریکې نه شومه. او یو څو شعرونه ترنم کې ویمه بیا ټپوله راځمه. شعر دی شاهد جانه دا په غور واورئ. او د دلبر وهم غستی یما، او د دلبر وهم غستی یما، جی زورور وهم غستی یما. تابانه
نن میں پہیچا تسلی نہ کیگی نن میں پہیچا تسلی نہ کیگی نن سکافر وهم غست یما جیزو راور وهم غست یما باچا لالا شیر دی چې بیا پټ مخونه په خیبر کی ګرځي بیا پټ مخونه په خیبر کی ګرځي د پېښور وهم غستی یما جیزو راور شعر دی شاهد جانه چې د خپل افغان سره بجوړه شمه د خپل افغان سره بجوړه شمه خود افسر وهم غستی یما جیزو راور وهم غستی یما او تاسو داسې ودو یئ ما مخکې یو څو شعرونه لیکلي وو چې روان چې تر څنګه ستړی ستړی جانانه ته څنګه د بابا د کاروان غړی جانانه او په سپینو خپو د سپین پانزیب شرنګا چې راویښ نه کړې خفه نه شي خو ته لکه چې مړی جانانه او افغانه دا منم چې ته زما د زړه افسر یې خو ته هم ګورې بې له ما نیمګړی جانانه اوس به راشم یو څو ټپو لکه ستاسو خوښی بیا به ښه دا تابان ضمیر خان یا چې کوم سړی ټپه کولی شي هغه دې هم راپسې راځي ښه پاتې دنیا ده چې تاسو انټرټین شئ تابانه راځه تابانه ضمیر خان راځئ جي دومره لرې راغلي وو چې تاسو کم از کم انټرټین شئ خوشحاله شئ ضمیر خان او تابانه دوه ګلونه رانه ګیر چاپېره دي غم مه کوه تاسو کښېنئ جي زمینه راځئ راپسې ښه او جارو په منځ دالان کې پرېږده هی په کوڅه تېر شو یار دې بل وطن ته ځینه او مدام به زه در سره نه یمه او چې به د زلفې د خنډانو خلاصومه او زما د غرونو پنا یارانو دیدن د باد سره شامل کا چې راځي نه او زما د سوکړل چې لاړې او په ځان دې اور کړل د یارانو محفلونه او یا په ماشه کې جانان خبر کینو واه واه او یا که څوک مخ وخوي د اندوې لور به یمه او مینه دې منم ستا نظر شمه او یما د ارام ګولې خوړلې خوب راځي نه او تنبل په ګوټ کې چرتا کېدی نو چې आवाज راکاږو پړپوسانو پته به ولګي او نن تنبل مارا جنۍ ګورتا کوزوینا او تنبل پشړق وها محبوبه
سبا به ګورم ستا د ګوتو پر هرونه زما دې څه نصیب کړو خدایه نو همزولې ګل شوې زه غوټۍ ورېږېدمه او د رغېدو امید مې نشته نو او تاو کړې غشي مې پر زړه خوړلې دي نه او ستا یارانې ته به ټینګ نه شمه او یا تاویل درزن بنګړي د ورځې ماته وما او یا په ما پکړې ښځه پرېږدي نو او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي او ته داسې کوږ د خیاله ګرځنو او زه بلوکي د سپېلنو درته کومه بله وکړه بله وایه او دا محبت دا اخیری حد په حصار کې یمه دا محبت دا اخیری حد په حصار کې یمه تا سره ناسیمه او ستا په انتظار کې یمه او جانان مې زیلې د زړه پرې کړې او لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما او د زلفو تار مې اوبو یوړو په غم شریکه یاره نسا ګودرونه او زړه مې د سوات حسینو یوړو تشه پنجره په ملکڼه راکوزومه او تاوان د دواړو برابر دی نو ماته بیللی تازه بیللی یما راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته په سو د دوکانداره راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلتا پسو دا دکاندارا دا چیزو یم برباد د چا د لاسا هغه پیغلا په مزو د دوکاندارا هغه پیغلا په مزو د دوکاندارا ډېره مننه کوم جی خوشحاله راته اوسئ د الله په امان